السلام علیکم خوږو دوستانو، ستړي مه شئ، خدای پاک دې چې جوړ او روغ یاست. خوږو دوستانو، زه به نن ستاسو په خدمت کې د سهیلي پښتونخوا د چمن د سیمې د یو ځوان تنکي شاعر یو شعر ستاسو په حضور کې ډالۍ کړم. دا شعر ما راخیستی دی، د عبدالله اڅکزي کتاب دی، هغه لیکل شوی کتاب دی د چمن ګلونه د چمن د شاعرانو تذکره ده، په دې کې پیدا کړی دی. نو زه ستاسو په درانه حضور کې ډالۍ کوم. دا ځوان شاعر دی انورشاه ذوالقرنین باچا. نن د انسان مرګ د مرغه سولو ازار نه لري، نن د انسان مرګ د مرغه سولو ازار نه لري، دلته قانون انصاف دواړه هیڅ بازار نه لري. چې د انسان وینه پر ځای د اوبو ونه څښي، چې د انسان وینه پر ځای د اوبو ونه څښي، هغه سړی په دې وطن کې اعتبار نه لري. چې د خپل ورور په وینو سره نه کړي جوړه لاسونه، چې د خپل ورور په وینو سره نه کړي جوړه لاسونه، دا په بې ننګو کې شمار دی، یوه لار نه لري. یو څو وحشي درندګان زموږ پر غولي ګرځي، یو څو وحشي درندګان زموږ پر غولي ګرځي، چې د شرابو پر ځای وینې څښي قرار نه لري. ای لویه خدایه ته مې مل سي پر هر پل و قدم، ای لویه خدایه ته مې مل سي پر هر پل او قدم. ستا ما سوا ذوالقرنین بل هیڅ مددګار نه لري. نن د انسان مرګ د مرغه سولو ازار نه لري، دلته قانون انصاف دواړه هیڅ بازار نه لري. ای لویه خدایه ته مې مل سي پر هر پل و قدم. ستا ما سوا ذوالقرنین بل هیڅ مددګار نه لري. ستاسو له توجه څخه یوه نړۍ مننه.